سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، دا منګولیا ده چې د نړۍ 18 لوی هیواد دی او نږدې 9.7 سلنه یې بالکل تشه ده. د منګولیا ټول نفوس یوازې په همدې کوچني سپینه نشه سوې سیمه کې ژوند کوي. همدا وجه ده چې منګولیا ښایي د نړۍ تر ټولو تش هیواد بلل کېږي. خو تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې منګولیا تل دومره تشه نه وه. په 18مه پیړۍ کې د منګولیا نفوس شاوخوا 10 لکه و، خو بیا داسې څه پېښ شول چې د سترګو په رپ کې 8 لکه خلک، یعنی د منګولیا 80 سلنه نفوس له منځه ولاړی. د منګولیا د دې عجبه نفوسي جوړښت تر شا د دې هیواد جغرافیه او د تاریخ دوې لویې پیښې ډېر مهم رول لري. حقیقت دا دی چې په نننۍ ویډیو کې به موږ د منګولیا په څېر یو تاریخي او ښکلي هیواد کیسه واورو چې ښایي ډېر لږ خلک به په دې باندې خبر وي. لومړی به د منګولیا جغرافیه وپېژنو. منګولیا د نړۍ تر ټولو لوی وچمېشتي یعنی لینډلوک هیواد دی. له هیڅ اړخه سمندر ته لاره نه لري. د منګولیا په شمال کې روسیه ده او په جنوب کې یې چین دی. د منګولیا تر ټولو نږدې سمندر هم ژړ سمندر دی، شاوخوا 200 کیلومتره لیرې دی. همدا وجه ده چې د هند او آرام سمندر څخه راتلونکي مانسوني بادونه ډېر لږ دلته را رسېږي. له همدې امله د منګولیا په ټوله جنوبي برخه کې صحرا پرته ده. دا صحرا د اسیا تر ټولو لویه او د نړۍ 5مه لویه صحرا ده. دا صحرا په خپله یو لوی راز دی. دلته سخت موسمونه وي. په ژمي کې د یخنۍ درجه -28 ته رسېږي او په دوبي کې ګرمي 42 درجو ته پورته رسېږي. همدا صحرا د منګول سترواکي ستراتیژیک مرکز هم و. د چنګیز خان ټول پوځي بریدونه له همدې ځای څخه د نړۍ نورو سیمو ته روانېدله. د همدې سختو شرایطو له امله منګولي جنګیالي د نړۍ تر ټولو سخت او خونړي جنګیالي بلل کېدله. د دې صحرا په اړه یو افسانه هم شته چې وایي چنګیز خان همدلته په یو ځای کې ښخ دی. د جنوبي منګولیا د وچوالي یو بل لوی لامل دا دی چې دا هیواد له هر لوري څخه د لوړو غرونو لخوا محاصره شوی دی. په جنوب کې هیمالیا غرونه دي او ورپسې د کونلون غرونه دي چې له دې طرف څخه د باران بادونه بندوي. همدارنګه په لویدیځ کې د التايي غرونو لړۍ ده چې د لویدیځ لوري وریځې بندوي. نو څه کېږي؟ د جنوب او لویدیځ بادونه به پر همغه غرونو باندې باران وروي او منګولیا ته یوازې وچ او یخ بادونه ورسیږي. له همدې امله د منګولیا لویدیځه او جنوبي برخه د ژوند لپاره مناسبه نه ده او تل همداسې تشه پاتې شوې ده. اوس راځو شمالي برخې ته. دلته درې د غرونو لړۍ دي. یوه یې د خوسګول غرونه دي، لاندې یې د خانکای غرونه دي او ختیځ لوري ته د خینتي غرونه دي. دا درې سره غرونه یو ډول مثلث هم جوړوي چې له امله یې د لویدیځ، جنوب او شمال یخ او وچ بادونه دې سیمې ته نه را رسېږي. همدا وجه ده چې په داسې حال کې د منګولیا په نورو برخو کې هوا تر -40 درجو پورې ښکته کېږي. په دې مثلث کې تر ټولو کمه یخني یوازې -2 درجو ته ښکته کېږي. له همدې امله د منګولیا پلازمینه او لانباتار هم دلته موقعیت لري. همدا تودوخه هغه فاکتور دی چې د منګولیا په ټوله خاوره کې یوازې دا سیمه د کرنې لپاره مناسبه ده. خو دا سیمه د منګولیا د ټولې مساحت یوازې 0.4 سلنه برخه جوړوي. همدارنګه د منګولیا تر ټولو زیات باران هم په همدې مثلث کې اوري، که څه هم دا یوازې 350 ملي متره باران دی. خو بیا هم تاسو د نقشې په شمالي برخه کې شنې سیمې وینئ. اوس پوښتنه دا ده چې له دومره لږ باران سره دا شینوالی څنګه رامنځته کېږي؟ یو ځل بیا دا درې غرونه مهم رول لري. تاسو به د جغرافیې په مضمون کې د غرونو د خاورې د زړېدو په اړه باندې لوستلي وي. کله چې باران کېږي د غرونو معدني مواد د باراني اوبو سره درې ته راښکته کېږي او د درې خاوره ډېره حاصلخیزه کېږي او همداسې دلته هم کېږي. له همدې امله دا سیمه دومره شنه ده. تر دې ځایه مو ولیدل چې څنګه د جغرافیې له امله د منګولیا خلک یوازې په 0.3 سلنه خاوره کې ژوند کوي. خو د منګولیا د تشوالي بل لامل دا دی چې دلته په عمومي ډول نفوس ډېر کم دی. خو دا ولې؟ ما د ویډیو په پیل کې وویل چې په 18مه پیړۍ کې دلته 10 لکه خلک اوسېدله، خو ناڅاپه 8 لکه خلک مړه شول او یوازې 2 لکه انسانان پاتې شول. له هماغه وخته د منګولیا نفوس هیڅکله د 18مې پیړۍ د ودې کچې ته نه دی رسېدلی. نو په 18مه پیړۍ کې څه پېښ شول؟ دا کیسه له کال 1200 څخه پیلېږي، کله چې منګولیا داسې ښکاره کېدله. دا د چنګیز خان د واک زمانه وه. د هغه سلطنت له آرام سمندر څخه تر کسپین سمندر پورې وو او له روسیې څخه تر تبته پورې خپور شوی وو. خو د چنګیز خان له مړینې وروسته دا ستره سترواکي په کوچنیو برخو سره وویشل شول. منګولیا د اوږدو جګړو او وینې تویېدو څخه ستړې شوې وه او د سولې په لټه کې وه. همدا هغه وخت و چې بودیزم له هند څخه مرکزي اسیا ته خپور شوی وو.
ډېری منګولي سلطنتونه د بودیزم څخه اغیزمن سول او دا مذهب یې ومني. نننۍ منګولیا چې هغه وخت د زنګکار د واکمنۍ تر واک لاندې وه، هلته بودیزم په چټک ډول سره خپور سو. همداسې 100 کاله تیر سول. بیا په 1440 کال کې د چین د شمال ختیځ په منچوریا سیمه کې د چینګ واکمنۍ پیل سول. د چین واکمنۍ د منګولیا لپاره د سختې دښمنۍ احساس درلودی، ځکه چې منګولانو د اوږدې مودې لپاره پر دوی باندې واک چلولی وو او د منګولانو پراخه ځمکه خپله د دوی لپاره یو قوي وسیله بلل کېدله. په راتلونکي 50 کلونو کې د چینګ واکمنۍ شمالي چین او جنوبي منګولیا ونیوله او د زنګکار واکمنۍ تر هغو پولو پورې ورسېدله. خو د زنګار واکمنۍ دې ته چمتو نه وه، ځکه چې د ډېرو کلونو لپاره د بودیزم په عقیده کې ډوبه وه او له پوځي پلوه یې کمزوري رامنځته سوې وه. همدا وجه وه چې د 1155 څخه تر 1150 پورې د چینګ واکمنۍ په پرلهپسې جګړو کې زنګارانو ته ماتې ورکړه او شاوخوا 800,000 کسان ووژل سول. دا پیښه نن هم د زنګار د نسل وژنې په نوم سره یادېږي. له دې وروسته منګولیا لومړی د چین واکمنۍ او بیا د شوروي اتحاد تر واک لاندې پاته سوه، خو د نفوس وده یې هېڅکله بیرته پخواني حالت ته ونه رسېدله. د دې لوی لاملونه دوه وه، یو د 8 لکه خلکو وژل کېدل او بل د بودیزم اغیز. په منګولانو کې د بودیزم منلو تر ټولو ستر زیان دا و چې له هر 3 نارینه‌و څخه یو راهب یعنې مونږ کېدی او ټول عمر یې واده نه کوي. که څه هم شوروي اتحاد وروسته د نفوس د زیاتوالي لپاره ډېرې هڅې وکړې او تر ډېره بریالي هم سوه. واده سوو جوړو ته نغدي مرستې ورکول کېدلې او ځینو ته آن کورونه هم ورکول کېدل. همدا وجه ده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په منګولیا کې د زیږون کچه لوړه سوه. خو بیا هم هغه زخم چې منګولیا په 18مه پیړۍ کې لیدلی و تر ننه پورې هغه زخم نه دی رغېدلی. بودیزم لا هم د منګولیا غالب دین دی او نن هم په منګولیا کې ډېر نارینه تر پایه واده نه کوي او دا حقیقت د دې هېواد د نفوس ستونزه لا هم حل کړې نه ده. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې مو ولیدل چې څنګه د منګولیا سخته جغرافیه او تاریخي پیښو د دې هېواد د نفوس بڼه جوړه کړې ده. دا کیسه موږ ته یو لنډ پیغام راکوي. تاریخ موږ ته دا را زده کوي چې که یو قوم یوازې پر یوې لارې باندې ولاړ سي او له توازن څخه ووځي، نو د وخت له سختو ازمایښتونو سره به مخ سي. ځواک، علم، عقیده او کورنۍ نظام که په توازن کې وساتل سي، نو ملتونه ژوندي پاتې کیږي او پرمختګ کوي. راځئ چې له تیر څخه عبرت واخلو، خپل حال سم کړو او د راتلونکي لپاره یو قوي او متوازن نسل وروزو. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او د داسو جغرافیایي موضوعاتو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.